د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه. هیله ده رګ روغ او د ژوند پر ټولو چارو به برلاسی یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درنه حضور کې د مورې ته مې زړه کې د ناول له 10مې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم راسره تر پایه واورئ. ډالۍ په لاس کور ته روان وم. یوه کراچوان مې مخې ته راغی، مڼې یې خرڅولې. ډالۍ مې ښکلې وه. هغه مې په یو لاروي هلک خرڅه کړه او مورجانې ته مې پرې مڼې واخیستې. خوشحاله وم. کور ته چې ورسېدم غږ مې کړل، مورې وه مورې. له کوټې غږ راغی، راشه زویه کوټه جارو کوم. څنګ ته یې ورغلم، عاقب هم راغی. ومې ویل واخله مورې، مڼې مې درته راوړي. هغې وویل نو کومه دې کړې؟ خوله مې بنده شوه، دروغ مې نه شوی ویلی. عاقب وویل مورې زه به یې درته ووایم، په مکتب کې ورته ډالۍ ورکړې وه، هغه یې خرڅه کړې. زه خبر نه وم، خو یو صنفي یې راته وویل. نه پوهېږم په څو به یې خرڅه کړې وي. هغه ته مې غږ کړل، عاقبه دا دې څه وکړل؟ مور مې وکتل، سر مې ښکته کړ. هغې له مڼو انکار وکړ چې نه یې اخلم. ومې ویل مورې بخښنه غواړم، خو نن یې واخله. په پاکو اوبو مې پرېمینځلې او یوه مڼه مې ورته په خوله کې ورکړه. په سترګو یې اوښکې وې، هغه مې ورته پاکې کړې. مه ژاړه مورجانې او دې ته هم مه خفه کېږه، زما ژوند دی هم ستا شي. زما ښکلې ډالۍ خو ته یې. ښکلې کړم. کښېنه زویه زه درته ډوډۍ راوړم. اول یې عاقب ته ورکړه چې د حمید سره یې وخوري. بیا یې ما ته راکړه. د ډوډۍ خوړلو وروسته کار ته لاړم. تر مازدیګره همالته وم چې بیا راتلم ماښام شوی وه. تب وهلی وم، سر راباندې ګرځېده. کولر مې کېښود، پړ مخې پرېوتم. نور نو په ځان پوی نه شوم چې کله سهار شو. ورونو مې وویل ته به دې ډېره وه، مور به مو خپل ټیکری لمدوه او ستا په تندي به یې خود. بیچارګۍ ټوله شپه په ویښه تېره کړه. هغوی خپل کار ته لاړل، ځان مې د مور غېږ کې واچاوه. مورې ستا کومې نیکیانې ژر پوره کړم، زموږ لپاره ته فرښته یې. هغې موسکا وکړه. نه زویه دا مو حق دی. چای دې وڅښل، ښوونځي ته ځې؟ هو مورجانې ښه راشه چې ښکل دې کړم. بکسه مې په شا کړه او لاړم. 12 بجې وې چې بېرته راغلم. په کوڅه کې شور و چې نږدې شوم. زموږ په کور کې کتابونه مې له لاسه پرېوتل. ومې ویل خدای خیر. ساه مې لنډه لنډه کېده، ور مې ټېل وهه. ګورم چې مور مې خپل ټیکری تاو کړی، خپل سر ته نیولی. پلار مې په خښتې وهلی وه، له سر څخه یې وینه بهېدله. ژر مې منډه کړه، لاس مې ترې چاپېر کړ. ومې ویل زار دې شم مورجانې دا چا؟ هله پاڅه چې ډاکټر ته ځو، ژر کوه وینه دې بهېږي. هغه بې شیمې وه، په ته غږ یې وویل هر څه د پیسو له وجې وشول. د پلار په سترګو کې مې د رحم او عاطفې پر ځای د قهر رخې لمبې غړنجې وهلې. بیا یې رامنډه کړه او ویې ویل پیسې راکه، ګنې مړه کوم دې. مورکۍ مې په خوارې خولې او له ویرې په ډاک غږ وویل صبر چې حمید راشي، له هغه نه به یې درته واخلم. زه یې له کومه کړم؟ هغه له ډېره قهره د ټیکري نه غرغره جوړه کړه او بیا یې زما د مور غاړې ته ور واچوله. ژر مې له پښو ونیوه او کش مې کړ. ټېل وهلې خو نه مې پرېښود چې مور مې مړه کړي. انۍ مې هم رامنډه کړه چې مور مې ترې وژغوري. پلار مې له ویښتو نه ونیول او مور مې ترې وژغورل شوه. هغه ورپسې بیلچه پورته کړه او زما انۍ یې پرې ووهله. هغې اخ کړ.
سرګردانه پرېوتله. په دغه شېبه مې تره له ګاونډیانو سره یو ځای راغی. پلار مې چې کلک وتړه او بیا یې پولیسو ته وسپاره. تر 3 میاشتو پورې په لیونتون کې بندي و. پولیسو به میاشت په میاشت له حمید څخه پیسې اخیستې. په 4 او 5 میاشت کې موږ سره هېڅ د پیسو درک نه و. د ښوونځي فیس هم راباندې د 3 میاشتو پاتې و. 1 میاشت مې غیر حاضري وکړه. سهار او ماسپښین به مې جوس خرڅول. یو ورځ چې له کاره راغلم په سوچونو کې ډوب شوم. کور ته چې نږدې شوم ښوونکي مې د وره تر څنګ ولاړ و. له ویرې ترې ژر پټ شوم، خو هغه ولیدم. غږ کړل اسیره مه پټېږه. څنګ ته یې ورغلم. ویل یې ولې ښوونځي ته نه راځئ؟ ومې ویل مخکې هم د 3 میاشتو باقي یم چې هغه خلاص کړم بیا به ځان داخل کړم. جیب ته مې لاس کړ. 80 روپۍ وې راسره. 10 مې مور ته ورکړې وې او 50 مې هغه استاد ته ونیولې. په غوسه شو. ویل دا څه کوي؟ موږ پیسو پسې نه یو راغلي. ته ښوونځي ته راځه. ستا د فیس مشکل و هغه هم درته معاف کوو. لاس یې زما تر اوږې تېر کړ او سینې پورې ونیولم. ته زما د کوچني ورور په څېر یې. زړه مې نری و. په ژړا شوم. غوښتل مې ځان قابو کړم خو له وسه مې پوره نه وه. اخ څه وشول ته ژاړې؟ ومې ویل نه خو د ورور یادونه دې کله کله مې ژړوي. ورور؟ هو مشر ورور مې ارمان نومېده. بلکل ستا په څېر و. 2 کاله مخکې هغه به ویل کوچنیه یو ورځ به دې په ښوونځي کې داخلوم، خو ونه توانید. خفه یې کړم ځکه چې یوازې یې پرېښودم. ښوونکي ویل نور دې زه ورور یم. ما ته ارمان وایو ته نور سبق ته راځه. اوس ځم چې ناوخته دی. د خدای په امان. مننه استاد. د الله په امان. حمید او عاقب له کاره راغلل. هغوی ناست ول. حمید غږ کړل مورې دا اسیر ښوونکی څنګه راغلی و؟ زویه د دې لپاره راغلی و چې اسیر ښوونځي ته ولې نه راځي. اوس چې پوه شول ویل یې فیس یې معاف شوی نور دې خپلو زده کړو ته دوام ورکړه. حمید د خوښۍ مسکا وکړه. د کشمیر خلک په زړه نرم او مهربانه وو. ښوونځی مې شروع کړ. تر 4مه میاشت بې فیسه ورتللم. د 6م ټولګي ازموینې شروع شوې او په خیر تېرې شوې. کله چې نتایج اعلانېدل په ښوونځي کې غونډه وشوه چې کورنۍ مې هم پکې شامله وه. مدیر په دریځ ودرېد او هرې کورنۍ ته یې ښه راغلاست وکړ. د اخباري جنګ په نوم یو اخبار و. مدیر غوښتل چې په ما یې ولولي. د دریځ سره ته یې وغوښتم مایک در واخله او اخبار ولوله. په لوستو مې پیل وکړ. تر پایه مې لا نه ولوستی چې ستونی مې ډک او غږ مې بند شو. که څه هم اوښکې مې زړه ته ښکته کړې خو چې مور ته مې پام شو هغې ژړل ځکه اخبار کې زموږ د کورنۍ ستونزې ذکر شوې وې. مدیر وویل بس کړه. مایک یې راڅخه واخیست او تشویق یې کړم. هغه ځینې دردونکې پیښې وې چې د نورو کورنیو سره یې شریکې کړې تر څو هغوی د خپلو ماشومانو لپاره د تعلیم کچه پراخه کړي. په اخره کې ځینې کورنیو او استادانو ډالۍ هم راکړې. زما د مور په شمول د نورو میندو په اړه هم ښې خبرې وشوه او د دوی شهامت ته ټولیزه دعا وشوه. مور مې غوښتل چې د خلکو نیکو احساساتو څخه مننه وکړي خو ژړا کله پرېښودله. ژر مې منډه کړه. ورغاړې وتم او په تندي مې ښکل کړه. ما ته په کتو سره نورو زده کوونکو هم خپلې میندې له تندیو مچو کړې. لاس مې ونیوله. راځه مورجانې کور ته ځو. کله چې ورسېدو شیبه لا وتلې نه وه چې د لیونتون څخه ډاګې پیغام راوړ چې په هغه کې داسې لیکلي وه که څه به تر 10 بجو پورې مو د خپل پلار خرچ ونه لېږه نو موږ به یې خوشي کړو. پیسې خو نه وې چې موږ ورته لېږلې وي. هماغسې یې وکړل. پلار مې خوشي شو او کور ته راغی. له ویرې مو ورته پورته نه شوی کتلی. هغه هم غلی خپلې خونې ته ننوت. غرمه وه. مور مې ډوډۍ راکړه.
پلار ته دې یوسه. چې خواته یې ورغلم هغه ژړل. ومې ویل ولې ژاړې پلار جانه؟ سینې پورې یې ونیولم. تاسو مې ډېر یادېدئ. په کور کې ټول ورته حیران شو. دوی فکر کاوه لکه چې ښه شوی دی. بهر شور ووتم. د مهاجرو د ویستلو اړوند یو ځل بیا ګرمه اوازه وه. حمید وویل مورې په حیا خپل وطن ته ځو. پولیس کور په کور ګرځي. هغه ویل زویه خپله ښه پوهېږي. خو مورې لومړی ورځم چې له ټیکهدار سره حسابي وکړم. په دفتر کې ښوونکی هم و. دواړه سره ناست و. روغبړ یې ورسره وکړ. حمید وویل صاحب تاسو خو پوهېږئ پولیسو څه شور جوړ کړی. پوهېږو مګر ته ولې په دې فکر کې یې؟ ستاسو ضمانت په خپل سر اخلم. حمید ویل نه صاحب هغوی بیا هم خپل عادت کوي. په ارامه مو ژوند ته نه پرېږدي. ښه به وي د تېرو سیزنونو حساب سره وکړو. ټیکهدار وویل سمه ده. د 3 کالو حسابي وکړه. ویل ستاسو پور په مکمله توګه ختم شوی. 8,000 مو زه باقي کېږم. د ښوونځي مدیر صاحب وویل حمیده که تاسو افغانستان ته ځئ نو اسیر ما ته پرېږدئ. د دې ټوله خرچه زه پر غاړه اخلم. په رخصتیانو کې به کور ته هم درځي. څه فکر کوئ؟ حمید وویل ستاسو احسان د هېرېدو نه دی خو اسیر ځان ته نشو پرېښودلی. په الله تعالی مو سپارو. ویل اسیره دلته راشه. څنګ ته یې ورغلم او د وروستي ځل لپاره ورغاړې وتم. هغه ویل ګوره تا ویل چې ارمان ته یوازې پرېښی خو اوس ته ما یوازې پرېږدې. نه استاد بیا ستا لیدو ته ضرور راځم. ژمنه وکړه په هر حال به خپل تعلیم نه پرېږدې. انشاءالله ژمنه کوم او کله چې زلمی شوم ستا په څېر ښوونکی به جوړېږم. د غریبو او بېوزلو لاسنیوی به کوم. هغه ویل ډېر ښه وروره بریالی اوسې. په کال 1382 کې خپل وطن ته لاړو او یو کندر کې مو کډه واړوله. نیمه دیوالونه یې پاتې وو. نور هر څه سوځېدلي وو. ورو ورو مو د سرپناه ځای پکې جوړ کړ. حمید او عاقب د کار په لټه کې وو. هر څه ورته نوي ښکارېدل. چې ماښام به شو خواشیني به کور ته راتلل او ویل به یې مورې کار مو پیدا نه کړ. پلار به مې غوسه کېده او ویل به یې تاسې څه قسم اولادونه یاست. کار نشته کار نشته. ټولو ته یې په بد رد ویلو شروع وکړه. خو حمید ته یې طبع بیخي ورانه وه ځکه چې هغه ویلي و کار نشته. څنګ ته یې وروغوښت او ورته یې وویل هله وګوره په خوله کې مې غاښونه شته. د هغه له ډاره یې وویل هو. تنده یې ترېو کړ. په ګوتو یې سره یې لمس کړه. کلکه دي که نه؟ حمید ګوته ور په خوله کړه او هغه ورته وچیچله. ده چیغه کړه اخ ګوته مې پرېږده. پلار مې نه پرېښودله. ده بیا چیغه کړه. هغه چې پرېښودله له ګوتې یې وینه روانه وه. حمید ژر په بل لاس ونیوله. په ژړا شو او د پرې د سوکانو او څپېړو باران جوړ کړ. مور مې پلار د لاسونو نه ونیو. ای ظالمه پرېږده هغه زړه دې نه یخېږي. هغه ټیل وهله. سر یې کړکۍ سره وجنګېد. اخ مې کړل. په تلوار سره د مور تر څنګ ورغلم. چیغه مې کړه عاقبه هله اوبه راوړه. پلار مو وارخطا شو او بهر ووت. د مور سترګې مې پټې او کله رڼې شوې. ور جوخت شوم. قربان دې شم مورې سترګې خلاصې کړه. عاقب اوبه راوړې. جام مې ترې واخیست. لږې لږې مې پرې وپاشلې. په تندي یې ګونځې راښکاره شوې. ورو ورو یې سترګې خلاصې کړې. ومې ویل واخله اوبه وڅښه. لږ یې وڅښلې او لوښی یې څنګ ته کېښود او ویې ویل حمید څنګه دی؟ حمید دیوال ته ډډه وهلې وه او ژړل یې. ژر یې څنګ ته راغی. ښه یم مورې. شکر چې ښه یې زویه. څه مو د لاسه دي. د الله تعالی امتحان دی. تېرېږي او تېر به شي. صبر به کوو. له دې مې سختې زغملي. نور دې خدای جل جلاله نه راولي.
شپه راغله د مور نه چاپېره ناست و. حمید وویل ناوخته دی ویده به شو. سبا به له خیره د کار په لټه وځو. شپه تېره شوه، سهار مو سباناری کاوه. مور ته مې وویل په اطراف کې کار کله پیدا کېږي، زه ځم ښار ته، ما ته کرایه راکړه. زویه ما سره 9000 افغانۍ دي، ته به په دې څه وکړې؟ کرایه دې هم نه پوره کېږي، راکه مورجانې، زه یې غم خورم. در واخله زویه، د غرمې ډوډۍ په وخت سره وخورو، په لوی الله دې سپارم. ومې ویل قربان دې شم مورکۍ، د خدای په امان. زما تګ سره سم حمید او عاقب هم د کار په لټه ووتل. 10 کلن ماشوم د سړک تر غاړې د موټر په تمه ولاړ وم. 2 ساعته تېر شوه. یو زوړ بس په ګړبه راغی، لاس مې ورته ونیوه. بس ودرېد. موټروان له ښیښې سر راښکاره کړ. چېرته ځې؟ ښار ته. 2,000 کرایه ده، ځې؟ پورته په چت کېنم، د هغې څو ده؟ 15,000. خو هلته به ولوېږې. بېغمه شه، ځان کلکوم، درخېږم. سمه ده راځه. موټروان حرکت وکړ. سړک خو نه و، غونډۍ وه. بس په کله پورته شو او کله ښکته. تر رسېدو مخکې یې له هډوکو سپور کړی وم. بالاخره ورسېدم. له ځانه سره ورک وم چې څه کار وکړم. کاغذونه ټول کړم او که اوبه خرڅې کړم. یو څه خو به کوم نو. خپل همت خو به له لاسه نه ورکوم. په ښار کې مې 2 ترونه وه او یو مې د ماما کور وه. ګرانو اورېدونکو، دا به د مورې ته مې زړه کې د ناول 10مه برخه. تر بیا راتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربانه رب سپارم.